هسپتالونو کې ډیر داخل شو ورځ په خرابېدو نه ښه کېده بیا دغه معلم صاحب ته د خدای خیر ورکړي دا راغی دا زموږ دوست دی دا تپوس وکړو چې دا ماشوم څنګه چل دی المروله دا خو ورځ په ورځ خرابېږي او پېښور ته وړل غواړي خو ویزه نشته نو دا بیا راته وویل چې ما سره ویزه شته خو دا قرباني به زه ورکړم اختر نه هم تېرېږم هر څه نه تېرېږم دا به زه ویسم هلته دوی ورته واخلم او بېرته به راشم دا چې څنګه رحمان ته راغی چې هغه ټسټونه ورته وکړو نو دا ماشوم خراب و سیریز و هغه هسپتال ورته ویلو چې دا داخل کړه دی چې ما ته رنګونه وکړو چې دا خو داخل کې زنانه مر سره رشته څنګه کې وي خیر دا کله ورځ داخل شي زه ورسره پاتې کېږم نو دا بیا ورسره پاتې شو داخل شو هلته هلته چې داخل شو په یو ورځ کې تقریبا دېنه 2 لک روپۍ لاړو په یو ورځ په یو ورځ کې یو شپه یو ورځ کې دا چې ولیدل چې اوس خو رخصتیان دي ما سره پیسې نشته او ماشوم هم خراب دی بیا دا ویل چې زه دا کمپلیکس ته وړم کمپلیکس ته راغی دلته هم چوټیان یو دا مریض همداسې پاتې شو دا غریب بیا وی ور 3 ورځې خپلوانان دي 2 شپې هغه کور کې وساتل بیا د حاجي صاحب خو زموږ ملګری دی حاجي صاحب شیر علي د دې کور په حیات آباد کې دی دې ته مې ټلیفون وکړو چې داسې زما مسی راغلی دی او کومک ورسره وکړه بیا دا دې سره شو مالک صاحب کوم هسپتال وګه طاهر هغه کې بیا یو شپه هلته داخل شو تر څو چې دلته بیا رسمیات شروع شو دلته چې رسمیات شروع شو بیا راغی کمپلیکس یې داخل کړو نو علاج ورته شروع شو لکه دغه دی پورې خبل دا راته ووایه چې د دې تاسو مالي حالت سره څنګه دی دا راته ووایه ځکه چې زما ډېر کتونکي مینوال شته دی ما د دې لکه نمبر ورکړی سو سره امداد شوی دی څه را روان دی څه زما ملګري دي ډېر تکړه خلک دي زه چې کله هم ویډیو کوم زما دونه درانه ملګري دي چې هغه په لکونو امداد کوي ستاسو مالي حالت څنګه دی تاسو ته خو بهتره معلومه چې نن سبا په افغانستان کې ډېر کم خلک چې مالي حالات یې ښه دی صحیح دا سړی سارنوالي ملوستی دی سارنوال دی خو وظیفه نه لري اوس او نه تېر نظام کې یو کال وظیفه کړې و بیا هغه سقوط شو که نه نوی خلاص شوی فارغ شوی ځوان دی که بیا کور کې ناست و بیا اوس معرف کې استازي کوي هلته صحیح اسکول کې استازي کوي 2000 روپۍ افغانۍ ورته تنخوا ورکوي د میاشتې یعنې کور یې په غاړه دی او د مریضیم په غاړه دی او 2000 روپۍ ورکوي فاینانشلي کمزوري